د کهنه شروع د داسې جز نه کیږي کوم چې د الوتونه صرف 3 منټه پس پایلټان بدل نور کسانو وجني او کنټرول په خپل لاس کې واخلي او د مخ سره خپل ټیم سره پرابطه کې شي. بل خو د ملک صدر په دغه جز کې پریس کانفرنس کې مصروف وي چې ناسا په بته ورته ولګي چې جز سیګنل غیب شوی. په دې کې د جز په لوډ سپیکر کې आवाज راشي چې زمانو روډینو دی زما خبره په غور وره ستا جز اوس زما په قبضه کې دی. ایرپورټ ته په اوس یو سیګنل هم نه دی. تاسو د چا نه هم مدد نشي غوښتلی. د دې پوری دوه سره د صدر سیکریټری فورن په حرکت کې راشي. په خپل دوه کسانو باندې سیکریټری دغه کمرې ته بوزي او باقي کسانو ته په خپل زینو د کېناستو د پاره وای. دغه کسان چې څنګه په پایلټ پس ورننوزي هغه تک د مخ کې نسوک موجودي چې دوه ختم کیو. نور کسان مسافرو ته شک په نظر ګوري را ګوري چې په دې کې ورله یو کس आवाज ورکي په ما باندې د دمې دور راغلی دا د بیگ سپری راخلم چې بیگ تر لاس په ورخته کول سره د سپری په دې تمانچه را واخلي او هغه کس په ولي او په دې سره د مسافرو زه هم په قابو کې واخلي. د ډیس پورې دوه سره سیکریټری او د خزا د مخ سره خبردار شي چې واقعي حالات څنګه دي. هغه دوانه د وسلې کمرې ته ورشي خپل تمانچه را ډکې کی او بل خو کم کس چې قتل وکړ هغه قتل کړي شوی کس پټ کی. په دې کې پایلټان جس کوک کی بل چې دوی مخ ته بل جزرا روانو. په دې کې بیا په لوډ سپیکر کې اعلان وشي وی صدر صاحب مهرباني وکړه بار تروزه داس را باندې مکوه چې کسان در لمړکو. په دې سره صدر مجبور شي او مجبورن بار ته ورځي چې غوی د مخ سره د کسانو قابو کی. سیکریټری دنه دا هر سویني خپل چې په خپل زخمی وي خپل خزه ته درېواز د ورتلو د پاره وای. بیتا د دې خاص ټریننګ کړی دی که زه در سره زما بیا ما هم بچ کې او ځان هم زمون صرف یو مقصد دی صدر په هر حال کې ژوندې ساتل. باقي ټول کسان ارزي دي او په دې سره هغه لاړ شي. بل خو صدر په خپل کمره کې قید کړی شوی او دا غره سوکې د پاره د یو ګری والے کسرانه نوزي د هغه کسو چې د دمه باندې جوړ کړي و او د دوی کسې وجلو. صدر خپس سر کې په صوفه کې کینی او کسر خبرې شروع کې خدا داغه چالي او پټي بلې باندې دغه کسرو غورځي او په 2 منټه کې د سکانو باران په شروع کې خو اخر هغه تمانچه روچته کی خو د سپیونه کې بلې چې هغه سخت حکم ورکړی شوی چې صدر مونږ ته په هر حال کې ژوندې پکار دی. کته د وایټ هاوس د نائب صدر شک پیدا شي بلې چې هغه نیمه غنټه مخکې صدر ته میسج کړي او جواب یې تر اوسه پورې نه راغلی. هغه خپل سیکریټری راغواړي او د مشورې نه پس ایرپورټ سره رابطه وکړي. د دې نه خبره چې پاغه هم روډینو قبضه چولې ده. په تاسو سره دغه کس ورته وایي وی هر څه ټیک دی. صدر فلم ګوري درې د وجې تاسو جواب نه دی ملو شوی. په دې سره هغه مطمئن شي ولې چې د صدر د عادت په خوانیو په جس کې د ډیوټي د بدلیدو وخت راشي. یو کس په ترتیب سره ور وډبي چې ورته کولو شي او د هر څه ته د سیکریټری خزه پټه شوی. درنه نوې کس وکې شروع کی او بل کس د دمې د پاره بار ته وزي چې په دې سره د سیکریټری خزه د ور خواله ورشي او د ور د بندورو نه مخ کرانه نوزي. په دې سره دوه په جګړه شي یو د بر تیز یو بل د بلا چې صدر هم پکې رانه نوزي چې صدر وجه د روډینو کس داسې گیر شي چې په چاړه باندې د سیکریټری خزه لاله کی بار د روډینو د کس شک پیدا شي خو چې دینه مخ کې په پوها شوی. سیکریټری په تمانچه کېږي خو د روډینو کسان دومره کمزوري نه یو تمانچه ته نه غورځي. سیکریټری ازمکه لرو ولی خو خوګې نه کیو هغه په خو خپ باندې وخی دی په جګړې چې په دې کې د ګری والا کس انونو یو د مخ سری سیکریټری پس مکه کینه اوس صرف د خزه پاتې شي. د ګری والا کس خپل ملګری ترنګ کوي هغه اوچتای نه ځکه چې هغه وازخله پروتي د وجه هغه ټول ملګری خبردار کی چې بل څوک هم پاتې شته. بل طرف ته صدر او د سیکریټری خزه د جج نه کوزیدو چترې را واخلي خو دینه مخکې چې ټوپې ته نه بخلو بیا اعلان وشي چې هر څوک یې بار ته روزه ګنې سیکریټری به مونږ وجنو. دا خزه پوهوي چې دا د دوی چال دی که مونږ بار ته ورمزو نو ما ته پته ده چې ټول به وجني. صدر دوی आवाज ورکي پرېږده چې ما مړ کی تاسو مروزه چې د روډینو کسې واقعي اولي. په دې سره د خزر سترګو نه اوخ کې رواني شي خو حوصله ونه بیلي. دوی دغه تکي پټ شوی د یو کس پراتک سره د مخ سره اولي او چې ګری والا کس راځي نو دوی د ایمرجنسي ورته ځان ورسولي. په دې سره پټول جس کې خوبل جوړ شو د ګری والا دا خبر خپل مشر ته ورسي. صدر او تختیدا چې روډینو ورته په غوسه کې وای جستاونه کې ګینې سټلایټ بم را واخلي او بیا بمو جنگي جزونه څوک هم نشي خلاصولي. اوس دوی دا غي علاقو په تلاش کې شي په کومو کې چې دا غوي د کوزیدو امکانو چې خپل کسان ورپسې ولېګو او هم د دغه ځینې اغواګو. د روډینو کسان دومره ماهران چې د سټلایټ نه پوره جز غیب کی چې پس سره د ایرپورټ وال سترګې کولو پاتې شي او د روډینو کسان هغوی پسې پکړځېدو شي. بل خو صدر اوس د سیکریټری خزا په دای ځای کې را کوز شوي په کم کې چې دوی چا سره رابطه هم نشوه کولی. په ګرځېدو کې هغوی ته د ځنګل په منځ کې یو کور په نظر راشي چې د ور په کولاولو سره څوک هم پکې نه وي موجود. دوی دغلته کې د شپې تېرولو فیصله وکړي. د شپې په وخت کې د سیکریټری خزا صدر له زخم ګنډي او په جړا کې ورته وایي دا هر څه په مونږ کې د غدار د موجودګۍ د وجې مخې ته راغلی. زما خاوند هغه د وجې تللی دی زه به یې چرې هم معاف نه کړم. په دې سره صدر خاموشه پاتې شي. په سبا باندې دوی د ځنګل نه د وتو دپاره مزل شروع کړي چې
ناڅاپه د سکرټري ښځه د چا په ښکالو باندې پوهه شي چې چا د ډز نه مخکې په لږ ساعت کې دغلته کې موجود کسان ختم کړي چې دغلته کې یو کس په ګاډي کې راشي او دا پی وخي او چې څنګه په ډز کوري والي نو صدر ټوپک را باخلي او په خپل باندې هغه کس ولي او دا قصه دغلته کې ختم نشي دغلته کې دومره کسان راشي چې دی ورته د ځان د حواله کولو فیصله وکړي یو کس د سکرټري ښځه په گزار باندې بهوش کی چې پوش کې پراتلو سره په یوه کمره کې ځان تړلی وموني په دې کې روډینو راننوزي او صدر ځان سریږي او هغه ته خپل منصوبه واضحه کړي په اصل کې امریکا په استرالیا نومي ملک باندې قبضه اچولې وه صرف او صرف د هغې د تیلو دپاره او دا د امریکا نه آزادول غوښتل د روډینو په نظر کې دا د هغه خلکو سره غداري وه د دې د وجې هغه دا منصوبه جوړه کړې وه چې صدر به ګیر کم او مجبور به یې کړم چې دا معاهده ختمه کړي دې صدر له دمکې ورکړي که زما خبره دې ونه منله نو سکرټري ښځه به په وهلو مړه کړمه چې څه د وجې صدر رضا شي زه خپل بیان ورکړمه خو فیصله به بیا هم مشران کوي چې په دې سره روډینو سوچ وکړي او رضا شي د روډینو کسان صدر لا نوې جامې راوړي او د بیان کولو دپاره تیار کړي او بل خوا د سکرټري ښځې باندې د روډینو د یو بدعمله کس بد نظر پرېوځي خو د څنګه هتکړۍ ورله کولو کړي نو دا لکه د بجلۍ غوندې کې پرې راشروع شي چې په ځمکه یې د راغورځولو نه پس د هغه نه څټک واخلي او داسې پې ووهي چې مخ سر پرې ورله روان کړي د دې نه پس دا بل کس هم به دغه طریقې سره ختم کړي او په مزه د دغه ځای نه ټول کسان صفا کړي بل طرف ته صدر په مجبورۍ کې د کیمرې مخې ته ناست دی او خپل بیان شروع کړي د سکرټري ښځه همدغسې بار ته روځي چېرته کې چې روډینو په صدر باندې تمانچه کېږدي په دې سره دا ودرېږي چې روډینو د دې نه فایده واخلي او په دې ډز وکړي خو د بل ډز نه مخکې روډینو د شاته نه څوک ووهي کوم چې څوک بل څوک نه بلکې صدر په سبا باندې دوی کمانډر راغواړي چې سکرټري ښځې ته وایي زه ښه کس یم چا چې تا له ټریننګ درکړی و دا د دوی د ملک نه بلکې د ایسټوویا کمانډر د دا غوښتل چې د امریکې نه اخلاص کما او په خپله باندې په دغه علاقه باندې قبضه واچومه هغه خپل کس ته د دې نه تلاشۍ د اخیستو دپاره ووایي چې په څه سره دا پوه شي چې غدار همدې دی چې د هغې د تمانچې د اخیستو نه مخکې هغه همدغه په تمانچه باندې د هغه کس مړ کړي په دې سره صدر په چغو شي خو دا تمانچه ښکته نه کړي د روډینو مرسته همده کړې ده په دې سره صدر حیرانه پاتې شي او چې څنګه په شا وګوري نو کمانډر پې ډز وکړي چې ډز نه مخکې د سکرټري ښځې غار کړي تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای